طالبانو د نوي حکومت د لوړې مراسم لغوه کړل. سلام ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د تازه خبر له مخې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو تن غړي انعام الله سمنګاني ویلي دي چې د موقت حکومت د لوړې مراسم لغوه شوي. ښاغلي سمنګاني 13 ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د نوي حکومت د پرانیستې مراسم څو ورځې وړاندې لغوه شوي. د دې لپاره چې خلک له نامعلوم حالت راووځي، د اسلامي امارت مشرتابه د کابینې یوه برخه اعلان کړه او کار یې پیل کړی دی. ښاغلي سمنګاني همدارنګه هغه راپورونه رد کړل چې ګڼي طالبان به د سپټمبر په 11مه د نوي حکومت د لوړې مراسم جوړوي. د سمنګاني له څرګندونو داسې ښکاري چې طالبان هیڅ له سره هم د لوړې مراسم نه جوړوي. تر دې دمخه روسیې ویلي وو چې خپل سفیر به مراسمو ته ولیږي، خو 13 ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی نه د طالبانو د نوي حکومت د اعلان مراسمو ته سفیر لیږي او نه هم طالبان په رسمیت پیژني. عموما د نړۍ هیوادونه د نویو حکومتونو له جوړولو وروسته د لوړې مراسم جوړوي او خپلو دوستو هیوادونو ته بلنې ورکوي، خو د سمنګاني له څرګندونو داسې ښکاري چې طالبان دغه کار نه کوي. په تیر کې بیا ځینو طالبانو ویلي چې دوی روسیې، چین، پاکستان، ترکیې او ایران ته بلنلیکونه استولي دي، خو دا په ډاګه نه ده چې آیا دوی کوم مراسمو لپاره او یا کوم بل څه ته بلنلیکونه استولي. په دې اړه مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو تازه ویډیوګانو هیر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.